درنو دوستانو، سلامونه می ومنئ. هیله ده ټول جوړ او روغ یاست. نن موږ د کاف درس وایو. کاف د پښتو الفبا 33 توری دی. کاف د ک آواز ورکوي او په انګلیسي کې په کې لیکل کیږي. ستاسې قاف په یاد و؟ له قاف څخه قرآن شریف راتلی. قاف او کاف تقریبا یو ډول آواز ورکوي، خو په انګلیسي کې قاف په کیو لیکل کیږي او کاف په کې لیکل کیږي. آوازونه هم یو لږ فرق لري. کاف ساده کاف ویل کیږي، خو قاف چې دی هغه په ستوني کې ویل کیږي قاف. نو راځئ د کاف درس ته ولاړ سو. کاف کتاب. کبلی ډیر کتابونه مطالعه کوي. مطالعه کوي معنا وایي. کتاب د انسان تر ټولو ښه دوست دی. تاسو ګورئ دا الک، د دې الک نوم کبلی دی او کبلی ته ډیر کتابونه پراته دي. نو دی د کتابو سره ډیر شوق لري او مطالعه کوي. اوس نو تاسو دا دوې جملې زما سره تکرار کړئ. کبلی ډیر کتابونه مطالعه کوي. کتاب د انسان تر ټولو ښه دوست دی. تاسو ګورئ په کبلی او کتاب کې کاف راغلی دی. اوس به وګورو چې نور کوم نومونه له کاف څخه راځي. کاف کور، کاف کاغذ، او دا چې شه ده دا هم له کاف څخه راځي. کاف کاچوغه. آفرین. نو موږ ګورو چې له کاف څخه کور، کاغذ او کاچوغه راغله. اوس به وګورو چې کاف که د یوه نامه په مابینځ یا آخر کې راسي نو څنګه ایسي. چوکۍ. په چوکۍ کې کاف په مابینځ کې راغلی دی. او موږک. په موږک کې کاف په آخر کې راغلی دی. اوس نو تاسو راته ووایاست چې نور کوم نومونه له کاف څخه راځي. آفرین. well done. دا درس به تاسو په خپلو کتابچو کې ولیکئ او خپل مور و پلار ته به یې ورښکاره کړئ. کاف کتاب. کبلی ډیر کتابونه مطالعه کوي. کتاب د انسان تر ټولو ښه دوست دی. تر بیا مو پر خدای سپارم، په مخه مو ښه.